السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسلام او قرآن هر مسلمان ته خپل حق ورکړی. نن د موږ موضوع ده د یو مسلمان په بل مسلمان باندې کوم حقوق دي د حدیثو په رڼا کې بیانوو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حق المسلم علی المسلم خمس. یو مسلمان په بل مسلمان باندې 5 حق لري. اول رد السلام. علماو لیکلي سلام اچول سنت دی، جواب ورکول واجب دی. نو چا سلام در باندې واچو خامخا به جواب ورکوي. دویم وعیادة المریض. یو مسلمان ورور مریض ده، هفته کې میاشت کې یو ځل پوښتنې ته ورشي، الله رب العالمین به د دې اجر درکړي او په حق به یې ادا شي. خو تکلیف ورکول، بار بار دومره پوښتنې کول چې مریض ته ضرر وي، دا مناسب نه وي. دریم و اتباع الجنائز. یو مسلمان ورور وفات شو، ته د حاضر جنازه راغله، د جنازې وخت ده، تا باندې دا حق ده چې جنازه یې وکړې. خو دا مناسبه نه ده چې ته بل ولایت ته بل ملک ته ټلیفونونه کوې، لکه عام خلکو کې دا رواج ده چې راځي پلانکی ملک ده او جنازې ته راځي. دا ضروري نه ده. کوم ځای کې چې کوم مسلمانان حاضر وي په هغو باندې د دې مسلمان حق ده چې جنازه یې وکړي. څلورم و اجابة الدعوه. دعوت قبلول. یو مسلمان ورور ته چا دعوت ورکړو چې دې د خپلولي ده راشه، نو چې ضرر او تکلیف نه وي درته، ورسه دعوت قبول که. او پنځم و تشمیت العاطس. یو مسلمان ورور وپرنجېده په یو مجلس کې، نو په بل مسلمان باندې دا حق ده چې جواب ورکړي. هغه پرنجودونکي به وایي الحمدلله، دی به ورته وایي یرحمک الله. بیرته مسله دا ده چې هغه اول پرنجودونکي ورته وایي یهدیکم الله ویصلح بالکم، الله دې تاسې ته هدایت وکړي او الله دې تا زړه صالح کړي. هر مسلمان په بل مسلمان باندې دا 5 حق لري. رد السلام، سلام جواب ورکول. چې کله مسلمان مریض شي پوښتنه کول، چې کله جنازه حاضره شي جنازه کول، او دعوت یې درکړو قبلول. وپرنجېږي په یو مجلس کې یو ځل 2 ځلې جواب ورکول. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.